امریکا ورسره ناټو او ټول متحدین یې د دنیا په ټولو هغو عصري وسایلو او اسلحو سنبال په خپل ټول توان سره د یو څو مسلمانو او مجاهدو وګړو په مقابل کې راغله چې په لاس کې یې هیڅ نه درلودل. هغه امکانات چې د اشغال په وړاندې د مجاهدینو په لاس کې وه هغه د دشمنانو په مقابل کې هیڅ وه. خدا چې د افغانانو سره یو اسلامی غیرت و، د الله جل جلاله په نصرت یې باور و، د الله جل جلاله دین شریعت ته متحد و. الله جل جلاله پس له 20 کاله د بېدریغه قربانیو په نتیجه کې دریم ځل بیا افغانستان ته استقلال او ازادي ورو بخښل